बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل لپاره ښایسته انټرو ویډیو په اسانه طریقه سره جوړه کړو. د پورته دوه اپلیکیشنان چې ګورئ، زه د یو اپلیکیشن خلاصوم. نو تاسو دلته کتلی شئ 2D موډ کې او 3D موډ کې هر ډول د انټرو لپاره ویډیوګانې تاسو په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. تاسو کله چې انټرو ویډیو انسټال کړ، نو دلته لاندې ډاونلوډ بټن درکوي. کوم ویډیوګانې چې نه ښکاره کوي انټرنیټ به کنیکټ کړئ، نو ډاونلوډ بټن به ووهئ. اوس زما انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، زه به دا کومې خلاصې شوې ویډیو چې دي اپډیټ شوي دا به وګورم. تاسو وګورئ داسې ویډیوګانې پکې جوړیږي. وبهئ، تاسو دلته وګورئ د لاندې سیټینګ وایو، دلته یو لوګو یا نشان ورته انتخابوو. کوم نشان مو چې خوښوي، مثلا زه دغه نښان ورته خوښوم. تاسو اوس وګورئ د پښتونستان جنډه مې دلته به ټیکس ورکوئ، یعنې خپل چینل نوم به ورکوئ یا بل څه ورکوئ، هغه ستاسو خوښه ده. مثلا زه لیکم افغانستان ګوند، ګورئ افغانستان. نو کله مو چې د خپلې خوښې نوم ورته انتخاب کړ، نو تاسو یې کولی شئ لاندې چې سبسکرایب مای چینل یا بل څه ولیکئ. نو په ډېرې اسانۍ سره ښایسته ښایسته د انټرو لپاره ډېرې زبردستې ویډیوګانې په همدغه انټرو ویډیو پروګرام کې جوړیږي. زه به ډسکرپشن کې لینک هم درته واچوم. نو په ډېرې اسانې طریقې سره تاسو کولی شئ چې زیاتې ښایسته ښایسته ویډیوګانې د همدغه پروګرام له لارې جوړیږي. تاسو وګورئ دا ویډیو مې دلته انتخاب کړه، د لوګو راغله. وبښئ، د پښتو لیکل د پروګرام نه اخلي، نو ټایټل یا ټیکس دا په انګلیسي ژبه لیکئ. مثلا زه په انګلیسي ژبه اوس لیکم، په انګلیسي دلته لیکم، په انګلیسي به افغان ټي وي لیکم. نو تاسو وګورئ چې هغه څنګه راځي. نو پاسې لیکم، دلته لیکلی شئ ټیکس هیر، رنګ ور بدلولی شئ، د لوګو سایز ډول هر څه تاسو په اسانه طریقه سره بدلولی شئ او کولی شئ هر ډول نوم ورکړئ او ډېر په زبردستې طریقې سره یې ورکړئ. په زیات شمېر ویډیوګانې انټرو ویډیوګانې دلته تیارې جوړې شته، صرف تاسو یو څه ایډیټ ته اړتیا لري. تاسو چې اوس وګورئ دلته لاندې ولیکل افغان ټي وي. نو په دې طریقه سره تاسو ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. دلته کوالټي ده، اوریجنل کوالټي، هایر کوالټي، د لیکنې سایز یا فونټ بدلول، رنګ بدلول، هر څه د همدغه پروګرام کې کېږي. یعنې تاسو اوس لیکنه وګورئ، د فونټ ته مې بدله کړه. د لاندې کوم لیکنې چې دا فونټ تاسو راډاونلوډوئ، دلته د لیکنې رنګ ده، تاسو وګورئ کوم رنګ ته لیکنه اړوئ، سایز یې کوچنی کوئ، لوی کوئ. نو په ډېرې ساده طریقې سره تاسو ښایسته انټرو ته ویډیو جوړولی شئ. نو په دې طریقه سره خپل چینل لپاره ښایسته انټروګانې جوړې کړئ. انټرو د یوټیوب د چینل د کامیابېدو لپاره مهمه. تاسو وګورئ په دغه ډول سره لوګو کوم ډول کې انتخابول غواړئ، هر ډول شکلونه کېږي چې په کوم ډول کې ستاسو خوښېږي. نو دې ته او دې ته ورته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره که چېرته غواړئ، نو زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، تر څو دې ته ورته ښایسته ښایسته ویډیوګانو څخه برخمن شئ. تاسو وګورئ لاندې ویډیوګانې اپډیټ شوې، نو هر ډول زبردستې طریقې کې دي. تاسو اوس وګورئ په بهانې سره زما انټرنیټ یو څه ضعیفه ده. زه یوه بله ویډیو درته وایم چې ما خپل چینل ته ترتیب کړې ده، دغه ده وګورئ. نو زما چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.